دفاع وزارت ویاند وایي دې ډول عملیاتو کې تل د عملي خوندیتابه ته پوره پام کیږي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي افغانستان کې د ترهګرو پر ضد د هوایي بریدونو پر وخت د افغانستان هوایي حریم کارولو لپاره د طالبانو اجازې ته اړتیا نه لري. د پینټاګون ویاند جان کیربي د جمعې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل امریکا دا ډول هوایي عملیاتو بشپړه اړتیا لري او دې ته اړتیا نشته چې په اړه یې طالبانو سره خبرې وشي. نوموړي زیاته کړه فکر نه کوي چې په راتلونکي کې هم د ورته عملیاتو لپاره د کومې ډلې اجازې ته اړتیا ولري. امریکا تیره میاشت افغانستان د خپلو ټولو پوځیانو له ایستلو وروسته ویلي وو په قطر کې له خپلې مرکزي قومندانۍ به افغانستان کې د ترهګرو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. طالبانو د امریکا دفاع وزارت دې وروستیو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر کې یې ویلي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ پر ضد عملیات ورته د منلو نه دي. د جمعې ورځ خبري ناسته کې د پینټاګون ویاند جان کیربي نه پوښتنه وشوه چې که طالبان د امریکا له پوځي عملیاتو خبر نه وي نو آیا دا امکان شته چې دا ډله امریکایي ډرون یا نورې الوتکې رانسکوري کړي؟ ښاغلي کیربي ځواب کې وویل دې ډول عملیاتو کې تل د عملي خوندیتابه ته پوره پام کیږي. یاد دې وي چې امریکا وار د مخه دا ډول عملیات پیل کړي او تیره میاشت کابل او ننګرهار کې د ډرون بریدونه ترسره کړي وو. امریکایي چارواکي لومړی دعوه کوله چې د کابل ډرون برید کې د داعش ډلې ځانمرګی بریدګر وژلی، خو وروسته ثابته شوه چې هغه برید کې د 6 ماشومانو په ګډون د یوې بېګناه کورنۍ 10 غړي وژل شوي وو. جلال آباد ښار کې چاودنې 8 کسانو ته مرګ او ژوبله واړوله. نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند سراج الامارت باغ ته نږدې د طالبانو پر یو موټر د سړک غاړې ماین چاودنه وکړه. د ننګرهار د حوزوي روغتون سرچینې وایي د پیښې له ځایه روغتون ته د یوه سرتیري مړی او 9 ټپیان راوړل شوي چې په ټپیانو کې 3 سرتیري، 3 ملکي وګړي او یو د ښاروالۍ کارکوونکی شامل دی. بل لور ته د ښاروالۍ مسؤلین هم مني چې د دوی یو کارمند چې د تنظیفاتو په برخه کې کار کوي ټپي شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په جلال آباد ښار کې بمي چاودنو زور اخیستی چې عام خلک یې سخت اندېښمن کړي دي، خو طالب چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې ژر به حالت کنټرول او د دا ډول کړنو مخنیوی وکړي.